قرآن د ثوابونو کتاب نه دی، قرآن د عملونو کتاب دی. نو که یوازې ستاسو اراده دا وي چې موږ به قرآن یوازې اورو، په اورېدو باندې به موږ جنت ته ځو، نو دام تاسو په ګناه کې راځئ. السلام علیکم. په دې وروستیو کې چې دی د اوازې خورې شوې چې قرآن کریم دا د اجر او ثواب کتاب نه دی. د دې په تلاوت باندې انسان ته چې دی اجر او ثواب نه میلاویږي. او دا ویډیو به تاسو کتلې هم وي. آیا دا رښتیا ده چې د قرآن کریم په تلاوت باندې انسان ته نیکۍ او اجر هغه نه میلاویږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شبهې جواب چې دی ډېر په صریح انداز سره کړی دی. راځئ اول د قرآن کریم چې دی 3 لوی مقاصد هغه وایو او د دې شبهې جواب هم کوو. اولنی مقصد د قرآن کریم د نزول چې دی هغه دا دی چې دا په ژبه باندې ولوستلی شي، د دې تلاوت وکړی شي. الله فرمایي ورتل القرآن ترتیلا فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر منه. او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه. چې د الله رب العالمین د کتاب نه یو حرف ولسته د انسان ته چې دی په دې باندې یوه نیکي ده. والحسنه بعشر امثالها. او بیا د یوه نیکي چې دا په 10 چنده باندې الله رب العالمین حسابوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي چې دا خبره نورم واضحه شي. د الله نبی فرمایي لا اقول الف لام میم حرف. وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی او د دې په لوستلو سره چې دی صرف 10 نیکۍ میلاویږي، بلکې لام ځان له حرف دی، الف ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. نو که یو انسان دا ولولي نو د انسان د چې دی 10 نیکۍ الله رب العالمین ورکوي. په دې حدیث کې چې رسول صلی الله علیه وسلم کوم مثال ورکړی دې باندې به کله تا فکر نه کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال کې کوم لفظ استعمال کړی دی؟ الف لام میم. او الف لام میم چې دی دا د حروف مقطعات نه دی. د دې په معنا باندې صرف الله رب العالمین پوهیږي. معنا دا ده که یو انسان د قرآن کریم په معنا باندې نه پوهیږي او بیا هم دا انسان تلاوت کوي، نو الله رب العالمین د انسان ته په دې باندې نیکۍ او اجر او ثواب ورکوي. نو دا خبره بالکل غلطه ده چې یو انسان وایي چې د قرآن کریم په تلاوت سره د دې په لوستلو او اورېدلو سره انسان ته چې دی اجر او ثواب نه میلاویږي. دویم د قرآن کریم بل مقصد چې دی هغه تدبر او فکر او سوچ کول دي په زړه باندې. الله رب العالمین فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. بل ذکر چې الله رب العالمین فرمایي افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل ذکر الله رب العالمین فرمایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. نو دویم مقصد چې دی هغه تدبر او فکر او سوچ او تحقیق دی. او دا کله راځي کله چې انسان د دې تلاوت وکړي. چې کله تا تلاوت نه کړې، تا لوستلې نه، نو څنګه به دې کې فکر کې، څنګه تدبر کې؟ او تدبر دا د زړه څیز دی. او قرآن کریم لوستلی کېږي په ژبه باندې، نو د هغې خپل اجر او ثواب دی. او چې کله به دې کې تدبر کې، فکر کې، سوچ کې، د دې په معناګانو باندې ځان پوهې، نو هغه به چې دی لوړ مقام دی. او دریم مقصد چې دی محترم ورونو هغه دا دی چې په دې قرآن کریم باندې عمل وشي. کله چې دا تا ولستو، په دې کې فکر او سوچ وکړه، نو بیا ورباندې عمل وکړه. الله رب العالمین فرمایي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. چا چې دا قرآن کریم خپل رهنما وګرځو، نو دا انسان به چې دی په دنیا کې ګمراه نشي. فلا يضل ولا يشقى. او دا انسان به نه بدبخت شي. په دنیا کې به دا انسان چې دی د ګمراهۍ نه بچ شي، او په دنیا او آخرت کې چې دی دا انسان د بدبختۍ نه او د شقاوت نه چې دی بچ کېږي. هغه به چی سره؟ کله چې دا انسان قرآن کریم باندې عمل کوي. او د صحابه کرامو عدد دا و چې هغوی به کله 10 آیاتونه د قرآن کریم حفظ کړه، بیا ورباندې عمل به کوو، تر څو چې په هغې به عمل نه وکړی، نور به حفظ نه کوو. محترم ورونو دا 3 وړه مقاصد چې دی د یو بل نه جدا کېږي. نو دا خبره غلطه ده که یو انسان وایي که څوک په دې باندې پوهېږي نه، فکر او تدبر پکې نشي کولی، نو په تلاوت باندې د انسان ته اجر او ثواب نه میلاویږي. دا خبره غلطه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شبهې جواب چې دی په حدیث کې ډېر صریح کړی دی. بالکل انسان ته چې دی په تلاوت باندې اجر او ثواب هم میلاویږي. او دغه رنګې فکر او تدبر چې دی دا هم د قرآن کریم د مقاصدو نه دي. او عمل چې دی د ټولو نه لوی مقصد دی چې په دې قرآن کریم باندې عمل وکړی شي. الله رب العالمین د قرآن کریم زموږ د زړونو رهنما وګرځي او زموږ سینې چې دی په دې سره منورېږي او د دې فهم دې موږ ته را نصیب کړي.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.